چې د ده دا جرأت زیات شي، هله ته بچې د کاکا ته یو کمزه وکړه، د دې ماما ته یو کمزه وکړه. هله په اصل کې دا د دې ماشوم هغه جرأت چې دی دا نه زیاتوي، بلکې دا یو بې ادبي ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې هر ځای کې اوسئ، خوشحاله به اوسئ. نینی موضوع چون ډېره زیاته یو اهمه موضوع ده، غواړم د دې په اړه تاسو سره خبرې وکړم چې کله موږ د نوو ماشومانو تربیت کوو، نو په دې کې بعضې والدین چې دي هغه توجه به شاید دې اړخ ته توجه به د دوی نه وي، او د دوی نه بعضې هغه خطایانې کېږي چې هغه وروسته بیا دوی ته ډېر زیات غټ مشکلات جوړوي. یو مهمه موضوع هغې کې دا ده چې د مور او پلار دې ماشومان کومې خبرې کوي، نو په هغې کې بعضې شیان داسې دي چې هغه دوی هېڅ دې ته پام نه وي، یا دې خبرې ته پام وي خو هغوی اصلا په دې شي نه پوهېږي چې دا به وروسته زما د بچي په هغه تربیت کې یو خراب رول ادا کړي یا به کوم مشکل رامنځته شي. لکه د هغې نه یو ښه مثال زه تاسو دا ویلی شم چې کله یو ماشوم ته دوی هغه کوي، نو دوی وایي چې راځه دا ماشوم په خبرو باندې راځي، پرې چې د ده دا جرأت زیات شي، هله ته بچې د کاکا ته یو کمزه وکړه، د دې ماما ته یو کمزه وکړه. هله په اصل کې دا د دې ماشوم هغه جرأت چې دی دا نه زیاتوي، بلکې دا یو بې ادبي ده چې دوی دغه ماشوم ته زده کوي. نو هغه چې بیا ورو ورو داسې غټېږي، نو دا په ذهن کې همدا شی نه پاتې وي او همدا په دې ټولنه کې کوي. نو دې شي ته باید دغه والدین چې دی دا ډېر زیات فکر ورته وکړي او د دې شي څخه خپل هغه بچي پر ځای د دې باندې چې هغه ته ووایي چې ته دغه تا نه مشر دی، دا د مشر ورور دی، دا د مشره خور ده، د دې احترام وکړه، دا د تره دی، دا د ماما دی، دا د کاکا دی. د دې ټولو د احترام په ځای باندې ته ده ته داسې خبرې زده کوي چې یا ښایي ورته چې هغه وروسته بیا په دې ټولنه کې هغه همدا شی نه د ده په فکر کې او په ذهن کې پاتې کېږي او په ټولنه کې بیا همداسې. دې خبرو ته تاسو باید ډېر زیاته پاملرنه وکړئ، چون دا ډېر زیات اهم مسایل دي، په دې کې باید همیشه فکر وشي او انشاءالله کوشش کوم چې بیا لپاره هم په همداسې موضوعګانو باندې چې هغې ته د یو پلار او د مور او د والدینو په حیث باندې د ماشومانو په هغه تربیت کې دې ته باید ډېر زیاته پاملرنه وشي. نو بیا هم که کومه موضوع زما څخه پاتې شوي وي یا غواړئ چې هغه هم د دوستانو سره شریکه کړم، کولی شئ په کمنټ کې راته پرېږدئ. تر بیا ښې چارې د الله